بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خوږو محترم مسلمانانو متدین ورونو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. غواړم چې مسلمان ته په عامه توګه او په خاصه توګه باندې په داسې شرایطو کې چې اوس مسلمانان د ناورین سره مخ دي چې هغه د کرونا په شکل کې د الله تعالی یو ابتلا او امتحان ده. هغه په نیکانو باندې دا او په بدانو باندې مسلمان او کافر ټولو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په هر وخت کې لازمي لارښوونې کړي دي او په خاصه توګه باندې په داسې وختونو کې چې هلته یو آفت سره مسلمانان مخ کېږي د یو مصیبت سره مخ کېږي هغوی باید په دغه وخت کې څه وکړي. یو خبره خدا ده چې هر آفت او وبا چې راځي د الله تعالی پکې ځانګړي حکمتونه وي. مؤمنان پکې د غفلت نه رايخي چې هغه د غفلت خوب پرېږدي او هغه متوجه شي. همدغه شان هغوی ته د ګناهونو د بخښنې وسیله برابروي. کله چې یو مصیبت راځي تکلیف راځي په مؤمن بنده باندې هغه سره د هغه ګناهونه راجېږي نو یو فایده پکې دا د حکمت پکې دی. بل دا چې هیر شوي عباداتو ته متوجه کوي. مسلمان د هغه پخوانه یو عادت او روټین و چې هغه د بعضې عباداتو پابندي کوله که هغه تهجد مثلا صدقه وه یا بل نیک عملو نو کله هغه د هغه نه پاتې شي نو چې کله په هغه باندې مصیبت راځي تکلیف راځي هغه بیرته متوجه کېږي خپلو عملو ته چې زما په پلانکي عمل د وجه نه چې مخکې ما ترسره کوو پرېښی مې دی دغه شانې د هغه سره الله تعالی مخ کړمه نو کله کله پکې دا حکمت هم وي. همدغه شانې مسلمان او انسان بنده دعا توبې او استغفار ته متوجه کوي. او بل خو د بېدینه خلکو دپاره دا د عذاب ذریعه ګرځي. الله تعالی په دې باندې هغوی ته عذاب ورکوي او ډېرو سرکشو او باغیانو ته الله تعالی خپل قدرت او ځواک ښکاره کوي. لکه چې په خبرونو کې اورېدلی کېږي چې د ډېرې داسې خلک شته چې هغوی دې نتیجې ته ورسېده چې د ځمکې څومره وسایل چې ځمکنی مخلوق یعنی په اصطلاح باندې هغوی ناتوانه دی د دې عذاب په مقابل کې هیڅ لاره چاره او تداوي ورسره نشته دی. اوس مجبور دي انسانان چې هغه د اسمانونو ولا ته متوجه شي. نو دغه امتحانات کله په الله تعالی په انسانانو باندې راولي چې ځان ته متوجه کړي او سرکش او باغیان خلک دام الله تعالی ته متوجه شي. د اسلام دین د داسې آفتونو مصیبتونو په مهال مسلمانانو ته یو شمېر لارښوونې او آداب په ګوته کوي تر څو ټولنه د دغو مصیبتونو او وباګانو د بدو اغیزو نه وساتي او بل خوا د اجر او ثواب دغه فرصت ترې ضایع نه شي. یو خو دا چې اسلام په نظافت باندې امر کړی بلکې بعضې حدیثو کې ورته نیم ایمان ښودلی شوی یا د ایمان یوه برخه ورته ښودلې شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطهور شطر الایمان دا پاکوالی نظافت دا د ایمان برخه ده. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومبي ځل دپاره وحی راځي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق نو د همدغې ځینه مفسرین د هغې نقطې بیا د علق دغه نقطه چیړي په هغې کې تحقیق کوي او په هر حال رسول الله علیه صلات وسلام ته چې کله وحی راځي او په دعوت باندې مکلف کېږي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر د توحید کلمې نه وروسته دویمه د طهارت خبره ورته ذکر کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې ښوونه شوې همدغه شانې د هغه امت او هر دعوتګر ته چې هغه د توحید د کلمې نه وروسته باید ظاهرا او باطنن په خپله پاک اوسېږي. او لکه په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس یادونه کړې ده چې کله انسان اودس کوي دې سره د انسان ګناهونه ورسره راجېږي. مؤمن باید پاک اوسېږي. د جمعې په ورځ باندې راځي غسل وکړي پاکې جامې واغوندي نو او بیا په خاموشۍ باندې کینی څومره چې ورته الله تعالی زمینه برابره کړي فرصت ورته یي نفل منځونه وکړي د دې جمعې نه واله تر د بلې جمعې پورې ګناهونه یې معاف کېږي. همدغه شانې د اختر په ورځ باندې رسول الله علیه صلات وسلام به په خپله پاک لباس استعمالوه که نه وي نو ډېره ښه ده. نو ځای په ځای باندې رسول الله علیه صلات وسلام چې کله د اودس ماتې نه فارغ شوی دی نو په حدیثو کې راځي چې لاسونه به یې په خاوره کې کېښود مخکې وروسته به یې لاسونه داسې کش کړل په دې خاورو
خاورو کې هغې وخت کې خو دغه نه و صابونونه شامپوګانې نو په دې خاورو کې قدرتاً الله تعالی داسې کیمیکل شیان پیدا کړي دي چې دغه ګوتو سره کم نجاست لګي او په سترګو باندې نه ښکاره کېږي. اوس یې جدید ساینس ثابتوي په میکروسکوپ باندې په نورو شیانو آلاتو باندې چې د ګوتو سره کم تعفن دی د دې سره کم میکروب او وایروس لګېدلی دی د خاورو په ذریعه باندې ختمیږي. نو دا څو سوه کاله مخکې رسول الله علیه الصلاة والسلام په خپله په دې عمل باندې کړی امت ته د دې ښودنه کړې ده چې هغوی لاسونه دغه شانې وینځي. اوس وخت کې نور جدید وسایل شته دی صابون دی شامپو ده د دغه نه وروسته هغه باید وخت په وخت باندې استعمال شي. نو مسلمان ته هیڅکله دا روا نه ده چې د خپل صحت په رابطه باندې غفلت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله بندگانو خپله تداوي کوئ. الله تعالی د هر مرض دپاره دوا ټاکلې ده پرته د زړېدلو نه او رسول الله علیه الصلاة والسلام سره دی چې د قوي ایمان خاوند دی او د هغه نه زیات متوکل به څوک وي خو د دې باوجود رسول الله علیه الصلاة والسلام هره شپه ځان دم کړی. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به خپلې بسترې ته راغی وده کېده به سورت ملک تبارک الذي چې ورته موږ وایو دا به یې په ځان باندې دم کړه دواړه لاسونه به یو ځای کړه په دې خپل ورغو کې به یې کف کړه او کله کله به ورسره د خولې نه معموني غوندې د لاړې د غم راله او د دواړه لاسونه به یې لپه کړه او د سر نه هم داسې ښکته چې د بدن کومې حصې ته به یې لاسونه رسېده ځان به یې په دې باندې دماوه. همدغه شانې رسول الله علیه الصلاة والسلام ښکر لګولی دی. نو دا وسایل او اسباب استعمالول په دې معنی نه دی چې انسان عقیده کمزورې ده دا عین عقیده ده دا عین تقدیر دی انسان دا اسباب او وسایل استعمالولی شي. همدغه شانې په دې رابطه باندې ډېر واقعیات شته دي. نو بهرحال د اسلام لارښوونه موږ ته دا ده چې هغه انسان د خپل صحت په رابطه باندې غفلت ونه کړي او غافل ونه اوسېږي. مسلمان په دې مکلف دی چې د ساري ناروغیو د مخنیوي دپاره لازم تدابیر ونیسي لکه رسول الله علیه الصلاة والسلام وایي ستاسو نه چې کوم انسان په مرض کې مبتلی روغو خلکو ته د هغه نه ورځي. همدغه شانې د مجزوم مرض نه یا په من چې ورته موږ ویلي وایو په من کې مرض نه د دې مرض نه تښتېدل په ځان باندې داسې لازم کړه لکه څنګه چې انسان د زمري نه تښتي. څه اجتماعي مسؤلیتونه انسانانو ته راجع کېږي. د آفتونو او وباګانو په مهال باندې نیکي کول یو خوا خو د دغه ستونزو مخنیوی پې کېږي ایمان د ستر اجر او د ثواب برخمن کېږي چانسو د برابرېږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام نیکی کول هغه دغه نیکی کوونکي لره د آفاتو نه د هلاکونکو مصیبتونو نه او د مرضونو نه انسان ساتي د نیکۍ په ذریعه باندې مرضونو سره ختم کیږي. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د ناروغیو در ټولو ستر درمل د خلکو سره نیکی او ښېګڼه ده او ورسره ذکر دی دعاګانې دي چې کومې احادیثو کې د انسان توبه وباسي خپل ګناهونو باندې پښیمانه شي او په خپل ګناهونو باندې اعتراف وکړي. نور جرمونه کول د یقینا د الله تعالی قهر او غضب نور هم زیاتوي. په داسې وخت کې بیا دعاګانې پکار دي استغفار پکار دی توبه پکار ده. نو د همدغه شانې رسول الله علیه الصلاة والسلام د تهجدو خبره کړې د قیام اللیل او په یو حدیث کې د هغې درې فایدې ذکر شوي ابو امام رضی الله عنه را نقل کړی چې د تهجدو مونځ سره انسان الله ته نږدې کېږي. همدغه شانې د هغه ګناهونه ورسره معاف کېږي او درېیم دا چې د انسان په بدن او په جسد کې چې کوم امراض او تکالیف دي دا ورسره ختمیږي هغه چې هر تکلیف او مصیبت او درېیم شی هغه صدقه هم ده چې د صدقې د لارې نه تاسو د خپلو مریضانو علاج وکړئ. په حدیثو کې یادونه شوې ده. نو دا څه مهم شیانو زما سره ټول امت مسلمه او په خاصه توګه باندې د افغانستان مسلمانانو متدین ولس نه مې همدا غوښتنه ده چې په داسې وختونو کې الله ته توبه وباسي استغفار وکړي د مسلمانانو حقوق ادا کړي خپله وسه پورې او د هغې سره چې کوم مادي شیان دي هغې ته هم پاملرنه وکړي او اصل روحاني شیان دي چې توبه وباسي د ګناهونو نه د الله تعالی نه بخښنه وغواړي او د الله تعالی سره خپله معامله صفا کړي. خپل کاغذونه هر چا ته خپله ګناه او جرم معلوم دی. د ټولو نه مې همدا غوښتنه ده اله العالمین دي د ټولې امت مسلمانو او په خاصه توګه د افغانانو نه دا تکلیف لري کړي او زموږ ګناهونه دې الله تعالی معاف کړي او الله تعالی د خیر او د رحمت معامله زموږ سره وکړي. فجزاکم الله خیرا.